دوستانو د خپرونې په دې برخه کې البته په لومړۍ برخه کې په یو مهم موضوع باندې بحث کوو. خدای وکړي چې تاسو ته ما سره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړي. دوستانو د خولې په ټپونو یا د خولې په زخمونو باندې بحث کوو چې په خوله کې ولې ټپونه یا زخمونه رامنځته کیږي. دوستانو په خوله چې دا زموږ او تاسو د هضمي سیستم یوه برخه ده چې په دغې کې غاښونه، ژبه، تالو او بېلابېل نور هغه توکي به هلته شته دي چې هغه ډاکټر صاحبان بیا پی به هغوی سره خبرې وکړو. ښه، په دې بحث کوو چې په خوله کې زخمونه ولې رامنځته کېږي، د خولې په کوم ځای کې، په ژبه کې، په تالو کې، په شونډو کې کوم ځای کې کله زخمونه رامنځته کېږي، د دې علتونه چې دي، نښې نښانې ځان سره لري که نه، او کوم کسان په ریسک فاکټور کې دغې ستونزې واقع دي. آیا دغه ټپونه د یوې خطرناکې ناروغۍ په حیث موږ پېژندلی شو که نه؟ دا ټول هغه مسایل دي یا هغه خبرې دي چې انشاءالله د خپرونې له مېلمه سره پرې بحث کوو. زما سره دوستانو په خپرونه کې مېلمه دی د غاښونو، خولې او وریو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب عبدالکریم شریف مېلمه دی. شدت ښه راغلاست و ستړي مه شو. ډاکټر صاحب محترم بخیر راغلی، ستړی مه شو. سلامت باشین. تشکر. سلام خدمت هموطنان عزیز و بیننده‌های محترم تلویزیون ملی افغانستان. خوشحال هستم که یک بار دیگر از طریق برنامه تندرستی تلویزیون ملی افغانستان به خدمت شما هستم. امیدوار هستم بحثی که می داشته باشیم تا ختم برنامه یک آگاهی عمومی و موضوع قابل استفاده به هموطنان عزیز باشه. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته په چاره کې بریا وغواړم، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، راځم د خپرونې موضوع ته مخامخ به پوښتنه هم دغه وکړم چې د خولې ټپونه یا د خولې زخمونه یا که داسې وایم په خوله کې داغونه را پیدا کېدل څنګه یې تعریفولی شو، چی دي؟ خب ما دو اصطلاح داریم به قرحات جوف دهن، یکی به نام اورال اولسر یا زخم های جوف دهن یا دخول و تپونه و دیگه استوماتایتیس یا التهاب جوف دهن. اورال اولسر یا قرحات یا زخم های جوف دهن هر آفت که در پوشش داخلی جوف دهن پیدا بشه در غشای مخاطی جوف دهن، مثلا در زیر زبان، در قسمت کومه، در جنجیوا یا بیره، در سطح زبان، در کام، اگر به شکل فرو رفته باشه، اگر به شکل زخم مانند باشه، ممکن مسطح باشه و تغییر شکل باشه که خارش سوزش پیش باشه، این به نام اورال اولسر یا زخم های جوف دهن یاد میشه. و التهاباتی که در نواحی پیدا میشه به نام استوماتایتیس یا التهاب جوف دهن شناخته میشن. معمولا التهابات با قرحات همزمان میباشه، یک جای میباشن. دکتر صاحب علتونه چی دي؟ ولې پیدا کیږي د چاپ خوله کې زخمونه یا ټپونه؟ عوامل مختلف داره که زمینه ساز التهاب و قرحات جوف دهن میشن. از جمله عوامل سیستمیک میتونه باشه که مثال کمبود ویتامین B12، کمخونی ها، ممکن دیابت یا شکر، امراض جهاز هاضمه و در پهلوی امراض لوکال یا موضعی که در ناحیه می باشه، مثل انتانات میکروب ها، میتونه فنگس ها باشه. کسانی هستن با تاسف که در جامعه امروزی ما بسیار مروج است، اگر یک گلوندرد میشن سلفه میکنن، عاجل یک آنتیبیوتیک میگیرن و اتفاقا بجای آنتیبیوتیک از قدم پایین شروع کنن مستقیم سفترکزون استفاده میکنن. د خپل سر دوا خوړل سر به خود بلا. سفترکزون یا آنتیبیوتیک ها در پهلوی که دوای خوب هستند ولی جای استفاده مشخص خود دارن. اگر آنتیبیوتیک به شکل غیر منطقی و غیر معقول استفاده شود باعث ضعف سیستم موافقتی وجود میشه و یکی از عوامل به میان آمدن زخم های جوف دهن این موضوع آنتیبیوتیک یا ضعف سیستم موافقتی وجود است. کسانی که از دنچرها یا پروتزهای دندانی استفاده میکنن و مدت زیاد از این پروتز استفاده میکنن، اتفاقا فکر کنیم یک کسی یک توتال پروتز استفاده میکنه یا پروتز مکمل 5 سال 6 سال پیش استفاده کرد، او به 5 سال 6 سال پیش ساخته شده و فعلا بیده او حالت 5 سال قبل ندارم. پروتز کلان است، لخت بودن پروتز باعث میشه که زخم های جوف دهن پیدا شود. یا عوامل تروماتیک، مثلا که تروماتیک این موضوع دواها، کسانی که اپیلپسی دارن، امراض سر یا مرگی دارن، ادویه آنتی اپیلپتیک یا ادویه سر کسی استفاده میکنه ممکن باعث قرحات یا زخم های جوف دهن شوند. یا حساسیت ها در مقابل بعض مواد غذایی است، حساسیت ها در مقابل کریم دندان است، بعضی اوقات چه ما دیدیم در مقابل دهانشویه هاست، این میتونه باعث زخم های جوف دهن شود. غذاهای بسیار تند و تیز و داغ که استفاده میکنن باعث قرحات جوف دهن میشن. پولای پراخیږي تڼاکې کېږي ځینې وخت چې خولې سر شیان وخوري. بله ډاکټر صاحب یوه بله مسله، جنیټیک یا ارثي بڼه هم درلودلی شي که نه؟ معمولا نه.
استرس و اضطراب نقش دارن ولی به شکل ژنتیک معمول نیست. من او بل مهم موضوع چې دواړه په دې بحث وکړو چې د خولې د ټپونو یا د زخمونو لامل کېدلی شي کنه خپل حفظ الصحت د خولې ساتل نه ساتل د هم د دې لامل کېدلی شي کنه یکی از عوامل اصلیش پنداشته میشه. من پیشتر مثال دارم کسانی که از توتال پروتز استفاده میکنن باعث زخم‌های بسیار وسیع کام میشه که حتی به سرطان‌ها تحول میکنن. ما قدم ابتداییش به نام کانتاکت استوماتایتس یا دنچر استوماتایتس میگیم. استوماتیت یا التهاب غشای مخاطی که ناشی از دنچر یا دندان‌ها پیش من شخص پیدا میشه. کسانی هستن که از این استفاده میکنن و 24 ساعت در دندانشون میباشه. کسانی که از پروتز توتال استفاده میکنن باید حداقل شبانه بکشن، بشوین، در آب بندازن و فردایش پس دوباره استفاده بکنن. بعد از هر وعده غذایی باید مکمل بوس یا پاک شوم و این شکل دندان طبیعی هم باید حفظش مراعات شون که باعث زخم‌های ایجاد شدن میتونه شود. بله ډاکټر صاحب دې په دوړه بحث وکړو چې د خپل د خولې په خوله کې د ټپونه د دې بڼه شکل څنګه دی څنګه رامنځته کیږي که د فکر کوي ډاکټر صاحب ځینې کسانو په خولو کې بیا د سپینې پولۍ شی رامنځته کیږي سپین هغه هم ډېر درد کوي او دا هم د ټپونو د سپین پولۍ شی چې راخیږي دا هم د ټپونو سره یا د التهاباتو نښې نښادې دي که نه دا بل چی دي؟ التهابات جافتن و قرحات جافتن اشکال مختلف دارن بستگی به عواملش داره. مثلا پیشتر من گفتم از جمله عوامل انتانی عوامل باکتریایی که یک نوعش به نام افتوستوماتایتس میگیم یکی از زخم‌های بسیار معمول و شایع‌ترین زخم جافتن است که مرکز سرخ رنگ میباشه حواشی و اطرافش به رنگ زرد رنگ میباشن یا کسانی که آفت فنگسی است سفید یا زرد رنگ است یک غشای سفید یا زرد رنگ میباشن یا شکل دیگه بعضی قرحات دیگه به نام لوکوپلاکیا بعضی وفات هستن اینا مثلا صفحات بزرگ سفید رنگ میباشن یا نظر به علت و نظر به عاملش به اشکال مختلف تظاهر میکنن و تغییر در نوعیت در شکلش برای ما تشخیص مشخص میسازه که ما به سمت کدام مرض فکر بکنیم. بله ښه ډاکټر صاحب ټوله کې پوښتنه دغه څه وکړم چې د دغې ستونزې یا د دې مشکل په ریسک فاکټور یا د خطر په کرښه کې کوم کسان واقع دي یعنې دغه ستونزه په چا کې رامنځته کېږي مثال ځینې کسان سګرېټ څکوي ځینې کسان نسوار اچوي په افغانستان کې دا ډېر معمول دي داسې ریسک فاکټور هم لري او که نه؟ یکی از انواع التهابات زخم‌های جافتن که بیشتر باید ذکر می‌کردن در پهلوی انتانات و پهلوی عدم مراحل حفظی جافت دهند در پهلوی امراض سیستمیک مثل دیابت موضوعات به شخص باشن یکی از عوامل عمده موضوع سرطانی است. اتفاقاً از سرطان‌های جافت دهن یکی از عوامل عمدهش دخانیات است نسوار است. کسان است بزرگایی که 20 سال و 30 سال استفاده می‌کنن نسوار اتفاقاً تحول میکنه به حادثه سرطانی. کسانی که سیگارت استفاده میکنن یکی از عوامل عمده پنداشته میشه. این سرطان ها یکی از انواع زخم های جافتن است. ډاکټر صاحب دغه ټپونه د خولې په سن یا عمر پورې اړه درلودلی شي که نه یا په نارینه او ښځه کې که په هر چا کې دغه ستونزه رامنځته کېدای شي؟ نظر به نوعیتش فرق میکنه. بعضیشان هست که نزد مردا بیشتر است بعضی نزد زنا بیشتر هستن و یکی از انواع زخم‌های جافت دهن هرپس سیمپلکس یا تبخال هستند. یک مرض ویروسی است که معمولا نشأت یا شروعش در زمان کودکی است طفلی است که ویروس در وجود طفل جابجا میشه و یک زمانی که زمینه مساعد میشه مقاومت وجود پایین میره به شکل یک قرحه یا زخم در کنج لب پیدا میشه در داخل جافت پیدا میشه به شکل تبخال تظاهر میکنه یعنی در سن طفولیت هم پیدا میشه در سن جوانی و از کهنسالی هم پیدا میشه. بعضی از قرحات و زخم هایی هستن که بستگی ارتباط به جنس دارن یعنی کسان خانمایی که سنشان مرحله انقطاع تمس یا بعد از ختم عادت ماهواره بعد از 50 سالگی میرسن این هم باعث خشکی جافت دهن میشه. تغییرات هورمونی است که باعث زخم ها و قرحات در جافت دهنشون پیدا میشه باعث سوزش ها میشن خشکی پیششون پیدا میشه و یا دنچر یا پروتز نمیتونن خوب تحمل بکنن. این بستگی به جنس سن داره. ډاکټر صاحب د خولې ټپونه شکل په شکل رامنځته کېږي معمولا دغه شوي ځینې کسانو کې دغه ستونزه رامنځته کېږي خو یوه هفته یا 3-4 ورځې یا بیرته خپله ورکېږي یعنی دې ته هم د خولې ټپونه ویلی شو که نه مثال یا که د خولې ټپونه چا کې رامنځته کېږي څومره وخت دوام کوي څومره ادامه کوي ده؟ یه حرف پیشتن که بستگی به نوعیتش دارن. ما انواع باکتریایی که مثال عمدهش افتوستوماتایتس گفتیم به 3 نوع است. افتوز کوچک که کمتر از 1 سانتی متر است، افتوز بزرگ یا مجور افتوز بیشتر از 1 سانتی متر و بعد شکل دیگه‌اش به نام هرپتیفورم که خوشه‌ای است مثلا چند تا 10-15 تا در قسمت موقت می داشته باشن یا معمولا ظرف 1 هفته تا 10 روز خوب میشن. و نوع ویروسی
هرپس سیمپلکس تبخال این هم نهایتا 1 هفته یا 2 هفته دوام میکنن، سر به خود نهایتا بلا خوب میشن. ولی دوایی که ما میتونیم برای مریض به خاطر اون تسکین یا آرامش است که بتونه تغذیه خوب شه و بهبودی صورت بخشیده شده. ولی بعضی انواعش هست که اگر از 2 هفته بیشتر دوام کنه بازی نیازمند معاینات هستن که باید معاینات دقیق‌تر شه که دلیل چی است. آیا موضوع کمخونی است؟ آیا احتمالاً یک مرحله پری مالگنانسی باشه یا مرحله مالگنانسی مرحله سرطانی باشه؟ اگر هر زخم جوف دهن اگر 2 هفته بیشتر دوام کنه، اگر دکتر است باید توجه بکنه، مریض باید متوجه باشه، یک معاینات دقیق بکنه که مرحله است که اگر خدای نخواسته مرحله سرطانی باشه، در این مرحله امکان پیشگیری و امکان تداویش می باشه. ډاکټر صاحب که داسې پوښتنه وکړم که د 2 هفتو نه اضافه ادامه وکړي د خولې ټپونه د دې امکان لري چې د سرطاني نه وي؟ بله امکان داره. بله تو حتمی نیست که از 2 هفته بیشتر دوام کرد و حتما سرطان، یعنی از احتمالات پنداشته میشه. ما باید فکر بکنیم بعضی زخم‌ها 6 ماه 1 سال پیش اکتشاف میشه. پیش ما در شفاخانه میان به معاینه خانه میان به نام لوکوپلاکیا میگیم، یکی از آفات جوف دهن است. تو صفحات سفید رنگ بزرگ است در قسمت کنار زبان یا زیر زبان، یک سمت کومه می باشه. این سرطان نیست، یک مرحله پری مالگنانسی، یعنی قبل از سرطان. احتمال داره که تحول به سرطان بکنه. دیگه بنان اگر از 2 هفته بیشتر دوام میکنم خوب است معاینات شوم و تداوی لازم شروع شوم که برای مرحله سرطان پیشرفت نکنه. و اگر هنوز تحول نکرده با تداوی ما از جلوگیری از تحول به مرض میتونیم که جلوگیری بکنیم. ډاکټر صاحب یو بله مسله، ځینې کسان د اورۍ د خپل اورۍ چې دا ستونزه پیدا کوي، التهاب پیدا کوي، خوږیږي، حتی تر دې چې هغه اورۍ چې معلومیږي زموږ او تاسو مخامخ دا هم التهاب پیدا کوي، دا هم د خولې د ټپونو سره تاسو اړیکه ورکوئ؟ یکی از انواع قرحات عواملش ما بیشتر به نام تروماتیک گفتیم، فشاری که در قسمت از جوف دهن پیدا میشه، مثلا پروتز یا دینچاری که استفاده میکنن. و دیگه نوعیت برس کردن دندان، اگر برس سخت یا هارد استفاده میشه باعث تخریش بیره ها میشه، میتونه که باعث یک زخم شه. و در غیر از خود التهاب بیره به نام جینجیوایتس میشه که عوامل بالخاصی خود دارن در یک سن مشخص، زمان مثلا نوجوانی، زمان بلوغ، زمان حاملگی پیدا میشه. کسانی که پیشون شکر باشه، التهابات جوف دهن و غشای مخاطی ډېر ژر وینې کیږي کنه، زود خون میشه. حتی د ډوډۍ د خوړلو سره ځینې وخت وینې کیږي. بله وینې کیږي. او بعض اوقات عدم مناطق افتضاحی جوف دهن، یعنی هر 6 ماه گفته میشه به دکتر صاحب که هر 6 ماه باید مریض یک شخص سالم پیش دکتر دندان مراجعه بکنم. یعنی هدفی است که مشخص بسازه آیا این شخص به سمت یک کریس دندان پیشرفت داره نداره، آیا یک التهاب بیره پیش پیدا میشه نمیشه، به این خاطر باید چی کنن. یعنی التهاب بیره یکی از امراض جوف دهن حساب میشه، اتفاقا معمول است. بله مننه ډاکټر صاحب، ټوله کې د باندې دواړه بحث وکړو چې د خولې ټپونه چې دي په محیط یا چاپیریال پورې اړه لري که نه. که داسې پوښتنه وکړم، مثال یو څوک د کابل کې ژوند کوي، بیا ځي ننګرهار ته، هغه ځای ګرم دی، محیط او د کابل او د ننګرهار محیط فرق کوي. آیا د چاپیریال تغییر یا بدلون هم د دې لامل کېدلی شي چې چاپ خوله کې ټپونه یا زخمونه رامنځته شي؟ تغییر محیط که نقش خاص نداره. عواملی که پیشتر گفتیم اونم عوامل داخلی هستند. محیط که نقش داره. ښه مننه. را به شو دې ته په ټوله کې بحث به دا وکړو چې مهمه مسله هم دغه ده چې موږ ما مخکې هم یادونه وکړه دوستان چې وقایه غوره ده تر درملنې. تاسو بیا د هغه تشخیص څنګه کوئ ډاکټر صاحب د دغې ستونزې د دې مشکل؟ که یو چا په خوله کې ټپونه وي، مثال ډاکټر ته ورځي، تاسو معاینات کوئ، د ده نه تاریخچه اخلئ، څه رقم د تشخیصوئ چې خدای مکړه د سرطاني نه وي یا د کوم نوع دی یا کوم ډول یې دی؟ به خاطر تشخیص یک مرض حرف شما اخذ تاریخچه اساسی است. بله. طبعا مریضی که ما جوف دهنش مکمل چک میکنیم، بررسی میکنیم، موجودیت کریس دندان، پوسیدگی دندان ما چک میکنیم، موجودیت زخم ها رو چک میکنیم، از مریض استجواب میکنیم، سوال جواب میکنیم تا به هدف اصلی خود برسیم. اگر نیاز باشه ولی معاینات طبعا داده میشه. مثلا گفتیم مسئله تغذیه، کسانی که کمبود ویتامین B12 دارن، کسانی که کم خونی دارن، ما باید معاینات طبعا میتونیم مشخص میشه. مثلا کمبود ویتامین B12 دارن یا کم خون هستن، در پهلویش ما مثلا فولیک اسید، در پهلویش آهن، ویتامین B12 اینا توصیه میشه. این حتمی نیست که در هر واقع ما معاینات بکنیم، ولی نظر به ضرورت معاینات میشه. ډاکټر صاحب بله مسله مهمه ده، د خولې په ټپونو کې یا د خولې په زخمونو کې الرجي یا حساسیت هم لور درلودلی شي او که نه؟ الرجی بله،
در حرف اول ما گفتم یکی از عوامل التهاب جوفدان میتونه حساسیت ها باشه. حساسیت در مقابل مواد غذایی، حساسیت در مقابل کریم دندان، در مقابل دهانچوی ها، ماوت واش ها میتونه که باعث به میان آمدن زخم ها شود. بله مننه. په ټوله کې بحث راټول کړو قدرمن ډاکټر صاحب دې به دوړه بحث وکړو چې دغه ستونزه که چاته رامنځته کیږي اصلي د مخنیوي البته لارې چارې چې دي چې موږ او تاسو باید په هغې باندې بحث وکړو چې کوم کارونه باید ترسره کړو چې په خولې کې ټپونه رامنځته نه شي. خو تاسو یادونه وکړه ځینې وخت داسې وي ډاکټر صاحب چې څوک به خوله افضل صاحب هم پاکه ساتي خو متاسفانه ټپونه پکې رامنځته کیږي. یعنې وقایه غوره ده تر درملنې د دې نه مطلب دا دی چې که چیرې موږ او تاسو په افغانستان کې معمول داسې ډاکټر صاحب یو څوک چې د صحت په پښو ونه لویږي ډاکټر ته نه ځي. څومره مهمه ده چې په اولو مرحلو کې مثال چې په خوله کې ټپونه رامنځته کیږي تر ډاکټره مراجعه وکړي او ځان هلته ورسوي. اهمیت وقایه خب حرف شما به خاطر داشتن یک صحت سالم چیز اساسی و مهم است و به خاطر وقایه از به میان آمدن زخم های جوف دهن ما عواملی که باعث زخم میشه باید ما برطرف بسازیم. مثلا موضوع تغذیه را گفتیم، کوشش و غذاهای غنی از ویتامین ها شخص استفاده بکنم یک موضوع حفظی جوف دهن موضوع بسیار اساسی است. موضوعی که کسانی که عامل خطر پیششان است مثلا فرضاً شکر دارن، کسانی که اپیلپسی یا میرگی دارن، غذاهای ادویجات عصبی استفاده میکنند، کسانی که شکر دارن باید به موقع پیش دکتر مراجعه بکنن، کسانی که اگر یک مرض مزمن داره باعث ضعف سیستم مناعتی وجودش میشه دوا زیاد گرفته باید پیش دکتر مراجعه بکنن. یعنی به هر صورت هر شخص باید حداقل هر 6 ماه یک مرتبه پیش دکتر دندان مراجعه بکنن تا از وقوع احتمالی این امراض جلوگیری شود. اگر پیدا شده در مراحل اول تداوی شود تو از هزینه بلند از تداوی طولانی مدت جلوگیری شود. ډیره مننه. ډاکټر صاحب یو پوښتنه کوم په دې تړاو باندې خدای وکړي ما سره د ځینې ډاکټر صاحبان خفه نه شي. یوه مهمه مسله ده په افغانستان کې چې موږ د غاښو ډاکټر مثال تاسو یې ټرینر متخصص یې، ځینې ډاکټر صاحبان دي متخصص دي د دې برخې او ځینې ډاکټر صاحبان دي چې په اصطلاح ام ډي ډاکټران دي تخصصي په دې برخه کې نه دی خاصه او ځینې بیا دي چې 2 کلن یې پروجیکټ ورته وایي که چې خدای مې چې غلط نه وي هغه یې ویلی دی. اوس دغه ستونزې چې رامنځته کیږي کوم ډاکټر ته باید موږ مراجعه وکړو؟ دا مهمه مسله ده ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې ډاکټر صاحبان دي چې د ځانه هر کاره جوړ کړی، یعنې په هره برخه کې دی غواړي چې نظر ورکړي او په هره برخه کې غواړي چې دی خپل په اصطلاح مریض جلب کړي. مهمه مسله دا ده که دغسې ستونزې رامنځته کیږي په خولې کې ټپونه رامنځته کیږي کوم ډاکټر صاحب ته باید مراجعه وکړي تر څو یې تشخیص کړي او دا ته د حل لاره وښیي؟ موضوع قرحات یا زخم‌های جوفدان یک موضوع تخصصی است. طبعا پیش یک متخصص باید مراجعه کنم. ما خوشبختانه در شفاخانه استوماتولوژی و در شفاخانه کادری استوماتولوژی که مربوط به وزارت محترم تحصیلات عالی میشه پوهنتون طبی کابل متخصصین اورال مدیسن ما داریم، متخصصینی که امراض جوف دهن تداوی میکنن باید پیش متخصص مربوطه مراجعه شوم. طبعا کاتگوری که شما گفتین کسانی که مثل که در سایر بخش‌های طبابت هست، کسانی که نرسینگ میخوان، معاون دکتر هستن، دکتر میشن، معالج میشن، متخصص میشن و بالاخره به اون قدم بالا میرن. در بخش دندان هم لای وظیفه هر شخص مشخص است. مثلا کسی پروتزین است بخش مشخصی کار میکنه، معالج یک بخش محدود خود کار میکنه، متخصص بخش اختصاصی خود کار میکنه و یه بخش تخصصی است کسانی که تخصص در بخش اورال مدیسن یا امراض جوف دهن دارن پیشنهاد مراجعه شوم. بله ښه ډاکټر صاحب څه چې تاسو یادونه وکړه زه غواړم چې دا پوښتنه بیا هم وکړم که تکرار هم وي چې دوستان پوه شي. تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسان باید هغه د وجود ویټامینونه یا پوره کړي یا داسې خواړه وخوري چې تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي. پوښتنه هم دا کوم ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه باید موږ وخورو چې ډېره ګټه موږ ته لري تر څو د خولې ټپونه یا زموږ غاښونو ته ډېره ګټه ولري او ستونزې رامنځته نه شي؟ آیا دغه خواړه په افغانستان کې پیدا کیږي؟ که داسې پوښتنه وکړم دغه خواړه متوسط خلک دې ته لاسرسی درلودلی شي او که نه؟ موضوع تغذیه بله غذایی است که هر کس استفاده کنه میتونه. غذای معمولی که ما شما داریم سبزیجات مثلا هر کس با بامیه دسترسی داره، هر کس با سبزی دسترسی داره با نوع سبزیجات، ولی متاسفانه اکثر خانواده‌های ما شما محدود به یک غذا هستند، خصوصا اطفال مثلا بیشتر محدود به برنج، محدود مثلا به چیپس، به غذای آماده، ولی غذایی که غنی از ویتامین ها سبزیجات هستند که همه دسترسی دارن و الحمدلله در افغانستان قیمت ارزان هم هست. بله او د دې څنګه ډاکټر صاحب اوس په افغانستان کې میوې هم ارزانه شوي دي، د میوو موسم هم دی، کولی شي د میوو څخه هم ګټه واخلو. بله 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 ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، خوشحاله اوسئ. په ټوله کې به پوښتنه وروستۍ پوښتنه به دا وکړو چې څه ویل لرئ ستاسو
هغه په اصطلاح هیوادوال ته وړاندیز سره یې تر څو کوم کار نه ترسره کړي چې خدای مکړه چې په خوله کې ټپونه رامنځته نه شي یا د کله چیرې د خولې ټپونه هم رامنځته کېږي. مخکې مې پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب ژر تر ژره باید ډاکټر ته ځان ورسېږي، خدای مکړه چې بیا داسې نه وي چې د هغې علاج ان ناروغ ته مشکل وي ان ډاکټر صاحبان ته سخت وي. حرفی که بار برای برنامه یاد شد موضوع وقایه بهتر از معالجه است. اگر میخوایم صحتمند باشیم طبعا باید به موقع به دکتر مراجعه کنیم، باید وقت به وقت چکاپ باید صورت بگیره، تغذیه مناسب و خوب باید باشه و نزد دکتری که مراجعه میکنیم مشخص دکتر مشخص اون بخش باشن. به این شکل میتونیم که ما از بیماری‌های امراض جلوگیری کنیم. ډیره ډیره من ډاکټر صاحب عبدالکریم شریف د غاښونو خولې او وریو د برخې ټرینر متخصص چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ، تاسو په چار کې بریا وکړه. خوشحاله اوسئ. ډیره من